دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. دې ویډیو کې د واتساپ لاګ آوټ کول یعنې واتساپ نه بیرته وتل په اسانه طریقه، مثلا چې زموږ واتساپ لکه ان انسټال نه کړو او هغې نه بغیر لکه موږ سره واتساپ وي او موږ یې لاګ آوټ کړو او بیرته بیا نوی اکاونټ پکې خلاص کړو، د هغه طریقه څنګه ده. نو که دلته راسي دغه سیټینګ ته او دلته اکاونټ ته راسي، خو دلته خو لاګ آوټ پکې نشته، نو صرف دا یو ډیلیټ ده. خو دا چې شی ده دلته که راسي دلته وایي دغه چینج د نمبر د چینج کړه، نو هغه په همدغه اکاونټ کې هم هغه نمبر ته چینج کوي، همدغه فولډر هغه به دې ټول همدا وي ګروپونه او شیان، صرف به یې نمبر ته چینج کړي. نو دا خو بیا صحیح نه ده. نو دا ډیلیټ یا به یې نه کوو، نور بس لاګ آوټ پکې شته نه. طریقه یې څنګه ده؟ طریقه به یې راسي اسانه طریقه یې دلته سکرین تاسې راغلی او په دغه سیاري واتساپ کې تاسو سره هغه لاګ آوټ کول غواړئ، نو هغه بس داسې زور کړی ونیسئ عمل ته یا دلته. نو دا ګوره دلته فاست دغه نښان راغی، دا به تاسو ووایئ او دلته به راسئ لاندې. یو خو ډیټا ده، یو خو دا ده که نه، خو دا صحیح نه ده. دې کې به ګوتې نه وهئ، دلته به دې لاندې سټوریج ته راسئ. صحیح ده، سټوریج به ووایئ او دلته به لومړی به دا کیش ورته کلیر کړئ او بیا به ورته ډیټا کلیر کړئ. لومړی به کیش کلیر کړئ او بیا ورسره ډیټا کلیر کړئ. نو دا چې کله کلیر کړئ ډایرکټ به ستاسو هغه واتساپ چې ده هغه به لاګ آوټ شي، اکاونټ به پکې ختم شي. دا ګوره نو خپله بیرته نوی اکاونټ چې خلاصېدا به ووایو ډایرکټ به ته خپل کار پکې وکړې. نو همدې په هغه باندې چې اپلیکیشن ان انسټال نه کړې، طریقه یې داسې وه چې همالته به یې له اپلیکیشن نه ډایرکټ راکړې. که دلته بیا چېرته ستا ځینو موبایلو کې نه وو، نو سیټینګ ته به راسئ. سیټینګ کې دلته ایف نه دي، دا ایف دلته سرچ به ورکړئ. که سرچ لکه واتساپ یا که سرچ بار واخله، که نه واتساپ داسې کښته به پکې وګورئ، دلته به چې ولیکئ دا به ووایي یو ځلې او هماغه طریقه بیا دلته هم شته. ځینې وخت هغه ځینو موبایلو کې په سکرین نه کېږي، نو دلته به بیا پسې راسئ. صحیح ده، ایف ته به راسئ، اپلیکیشن دي او دلته به خپل کوم هر یو هغسې برنامه ګورئ او پکې ولټئ او دلته واتساپ مثلا او دا به چې شی کړي په همدغو طریقه به یې صفحه کې سټوریج کلیر او ډیټا کلیر کیش دا دواړه به ورته ختم کړي. السلام علیکم.